چې تر پرون یې د جنګ اور ته لمن وهله باور دې وشه نن هماغه انسان سوله غواړي دا راکټونه او بمونه بیا د څه په خاطر دا راکټونه او بمونه بیا د څه په خاطر دلته رالیږي ورته وایي افغان سوله غواړي. شاعران په جګړه کې له ښکېلو خواوو د سولې غوښتنه کوي. ننګرهار کې یو غږ د سولې لپاره تر نامه لاندې مشاعره کې ګډونوالو شاعرانو د جنګ په اور له داغل شوو زړونو راوتلې نارې شعر کړې او د جګړې ښکېلو خواو ته یې د سولې لپاره وړاندې کوي. جنگ دې ورک شي نوم دې ورک شي نه یې غواړو پاکستان را سر تاوان د سول راشا بیلتا میں عمر وران د سول راشا. د مشاعرې جوړونکي هم وایي موخه یې د جګړې په ښکېلو خواوو د سولې غږ و او د شعر په ژبه هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره د غږ پورته کېده دي. د دغې مشاعرې نه زموږ هدف دغه دی چې په ټولو خواو باندې په ټولو وسلوالو باندې د شعر له لارې غږ وکړو چې جنګ جګړې ورور-وژنه هیواد ورانول چاودنې. دلته په حکومت هم نیوکې وي چې پکې د شته بې عدالتۍ له کبله خلک د وسلوالو لیکو ته ځي او په همدې ډول د وسلوالو طالبانو لیکې پیاوړي شوي. د یو غریب زوی په څارنوالۍ او په محکمه کې کار بندېږي د هغې نه رشوت غوښتل کېږي په هغه قانوني کار باندې چې هغې قانوني کاري هغه مجبور دی چې طالب صف ته لاړ شي او طالب سره ودرېږي. موږ نه سوچه جمهوریت غواړو چې یوازې هغه چې ازادي وي نه هغه ازادي چې قرآن او سنت زمون قانون ورکړی د هغه ازادي موږ غواړو چې هغې ته اسلامي جمهوریت وایي. دې دپاره موږ غږ هم کوو که د طالبانو مخالفت سره مخامخ کیږو که د داعش مخالفت سره مخامخ کیږو او که د حکومت مخالفت سره مخ کیږو. دلته سولې ته د شاعرانو لیکل شوو شعرونو سیالۍ هم ترسره شوه چې 15 غوره شاعرانو ته یې 15 زره افغانۍ هم د انعام په ډول ورکول شوې. سباون ساحل، روحي نیوز، جلال آباد.